أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نننه درس زمونږه دا په اصولو د قرآن کریم کې وي. پرونی درس کې دو خبرې بیان شوه. فضیلت د علم، ترغیب علم تا، او فضیلت د علماء او دارنګي اخلاص نیت چې په درس او په تدریس کې زمنګ استاد نیت خالص د الله پاک رضای. نو دا درس او تدریس خودنه او دارنګ یادول دا بټول د ګټي او د پیدې د پاره کنیت خالص نه او نور څه مقصد نه نو بیا دا زمون او استاد په ګټه باندې نه دي، نو بیا په تاوان باندې وي. نننی درس کې با دا موضوع چیرو عظمت فهم القرآن یا عظمت القرآن الکریم. د قرآن کریم عظمت او لویواله دا الله کلام دی، دا الله خبرې دي. او د دې د عظمت د پاره یو څو وجې دي، ډېرې وجې دي چې سوره زمونږ په علم کې هغه بیان کو. قرآن کریم د الله کتاب دی، د الله کلام دی، او دا وجې چې وجې دي وجوه دي د عظمت د قرآن کریم د عمدي قرآن کریم نه به بیانو. الله رب العزت د خپل کتاب ته او د خپل کتاب کې خیر کثیر ویلې ده، او یقینا چې خیر کثیر دی چاته چې د قرآن پویا علم نصیب شه دته خیر کثیر حاصل شه، او دا سره په دې باندې خوشاله شي. دا خیر کثیر دی. قرآن کریم کی په سورۃ بقرہ کې تاسو 209 آیات وګورئ چې قرآن کریم ته خیر کثیر ویل دی. زمنګ استاد په دې درس کې با تاییدات ډیر زیاتی د قرآن پاک د آیاتونو دی اړو به چې په دې باندې تاسو تنگ نشئ. او بل د تاییدونو دراړولو هغه طریقه یو سره تایید راړولې شي ډیره خدا کني شي راړولې نو بس وګ دی او تاسو نه خبرو کولو ته ضرورت نشته. او زه به ورسته طریقه د توکیم چې د تایید راړولو بس طریقې تاسو راوړوي د سورۃ بقره 209 آیات
209 شپیته چې په دغه آیات کې قران کریم ته خیر کثیر ویل دي. الله فرمایي یؤتی الحکمت من یشاء، ورکئی الله پاک حکمت من هغه چاته یشاء چې د الله پاک خوښي، ومن یؤت الحکمت چاته چې ورکړي شي حکمت او خیرتیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقینا ورکړي شل دی انسان ته خیر کثیر. نو ګورا دلته ورته خیر کثیر ویل دي او دا لفظ د حکمت مستعمل شو. ځینې کسانو د حکمت لفظ د میبزی او دارنګ د هدایت الحکمت په دې سر باندې د آیات لیکل دي چې یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. نو هغه به یو علم د علوم نه وي، خو هغه حکمت نه دی چې الله پاکي ذکر کوي. الله چې کوم شي ته حکمت وي او دغه حکمت ته خیر کثیر ویلی، نو هغه ته مراد نه دی. حکمت څه ته ویل شي؟ دا به مرشي او امام رازی رحمت الله علیه لیکي الحکمت هي العلم والعمل. حکمت وی علم او عمل دی. او د حکمت تفسیر صاحب مدارک کړی دی په اول جلد کې چې کومه نسخه دلته موږ سره په کتابخانه کې موجوده ده د پېښور والا، داغي یو سل 9 صفحه د جلد اول دی. پای کې تفسیر مدارک د دې آیات دلان دي کې حکمت څه ته وایي؟ علم القرآن والسنت. حکمت علم د قرآن او سنت ته. بیا دویم تفسیر لیکي وي اویل علم النافع الموصل الى رضاء الله تعالى والعلم به. هغه علم نافع موصل چې هغه رسون کړي د الله پاک رضا ته، دیتا حکمت ویل شي. نو بنا پام دی باندې چې حکمت علم د قرآن او سنت ته یا حکمت هغه علم نافع موصل دی رسون کې د الله پاک رضا ته هغه علم دی. نو بیا حکیم کې او عالم ته اول شي دا څه خبره نه ده. تفسیر مدارک کې بیا وسره لیکي والحکیم عند الله تعالی هو العالم العامل. حکیم چاته وای؟ هغه عالم عامل هغه ته حکیم وای. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ته لیکي حکیم الامت. حکیم الامت. نو بعض کسان بیا په باندې اعتراض کوي چې دغه حکیم الامت نه ده. حکیم الامت خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده. دا بالکل ټیک ده، صحیح ده. دته چې حکیم الامت ویل شي یا حکیم الامت ورته په اعتبار سره د خپل زمانه علماو په اعتبار سره ته حکیم الامت وي. دا غي په مقابله کې دا شنه چې د نبی علیہ السلام په مقابله کې دا حکیم الامت دی. لکه امام اعظم په دې باندې می اعتراض کوي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وی ګور د امام اعظم وی دا د کوم ځای امام اعظم دی؟ امام اعظم خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو امام اعظم که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ویل شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقابله کې خورته نشوي لیکنه، او دغه نور امامانو په مقابله کې امام شافعی رحمه الله، احمد ابن حنبل رحمه الله، دارنګ امام مالک رحمه الله، دا ټول دغه کشران دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تر نه مشر دي، او دا ټول امامان دا په علم او دا په تقوا او ورع باندې قائل دي. نو دا غي په مقابله کې د اعظم د شنا چې د ټول امت او د نبی علیہ السلام په مقابله کې د اعظم شو، امام اعظم شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته صدیق اکبر وای. نو صدیق اکبر دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. عمر فاروق فارق بین الحق والباطل ورته وای. نو فارق دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. خو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقابله کې ورته نه وای، د نور په مقابله کې. نو حکیم هغه عالم ته ویل شي چې د عالم د قرآن او د سنت وی دا حکیم دی.
حکیم هغه عالم ته ویل شي چې د سره داسې علم نافع موصل چې هغه علم د رسول کې د الله پاک رضا ته هغه ته حکیم ویل شي یؤتی الحکمت من یشاء ورکی الله پاک علم د قران او سنت ورکی الله پاک هغه علم نافع چې رسول کې د رضا د الله پاک ته هغه چاته چې د الله پاک خواشي ومن یؤت الحکمت چاته چې ورکړي شو حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا یقینا ورکړي شو د خیر کثیرا دا د خیر کثیر والا نو من ویلې چې هغه وجوه د عظمت د لویوالي د قران کریم دی یو وجه پکې داوا چې دا خیر کثیر دی لوی خیر دی چې چاته الله پاک ورکی د پاغي باندې خوشالي ښکارا کی او دا به ورسته په سورته یونس کې راشي فبذالک فلیفرح په دې دې خوشاله شي چې خیر کثیر الله پاک ورته ورکړي دی او د حکمت معناګان امام ابن الجوزی رحمه الله دا تفسیر دی زاد المسیر یو لسقوال په حکمت کې ذکر کړی دی یو لسقوال او دا خط تفسیر په دې معنی دی خپل تفسیر دی چې قولم ذکر کوي قائلم ذکر کوي چیرې دې کې دومره قولونه دي پلان کې قول د پلان کې عالم دی پلان کې د پلان کې عالم نه یو لس قول ذکر کړی دی په تفسیر د حکمت کې تفسیر د حکمت کې او د هر قول قائل بیا ذکر کړی دی الته بیا ګوري امام رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د حکمت یو خدا معنا ذکر کړی چې علم او عمل او څلور معناګانې نور ذکر کړي هغه حکمت په څلورو طریقو سره مستعمليږي مواعظ د قران پاک دې ته حکمت ویل شي فهم او علم د قران پاک دې ته حکمت ویل شي تاسو وګورئ سورۃ لقمان 12 آیات الته حکمت ذکر دی او مراد ته علم او فهم دی روم پسې سورۃ روم پسې سورۃ لقمان او 12 آیات دی ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله الله فرمایي په تحقیق ورکړو موږ لقمان حکیم ته حکمت او ورته ویلې مو چې شکریا ادا کوو د الله پاک انشکر لله دا الله شکریا ادا کوو ومن یشکر فانما یشکر لنفسه کچا د الله پاک شکریا ادا کړ د پیدې د خپل ځان د پیدې لپاره بده د الله پاک شکریا ادا کوي دلته د حکمت نه څه مراد ده علم او فهم لقمان ته پوی ور کړو او فهم ځرکته و تور کړو صاحب علم صاحب حکمت او حکیم او پیغمبر نو وذل قرنین لم يعرف نبيا كذا لقمان فاحذر عن جدالي د صاحب د مالی وای ذل قرنین نبی نه ده لقمان هم نبی نه ده دې کې د چا سره جګړه مکو نو حکمت الله پاک ورته ور کړو نو د فهم او د علم معنا هم ده او دا رنګ حکمت نبوت ته هم ویل شي او حکمت اسرار د قران پاک ته هم ویل شي عجایب او اسرار او دا شیخ عبد السلام رحمه الله با د سوره نحل په تاسو وګورئ سوره نحل چې زیره والو تاسو ته بیا آیاتو خیر د سورته بنی اسرائیل نمخ کی سورته سورته نحل فهغه آیات کې به د حکمت دا معنا کول یو تفسیر یو قول پکې داو آیات یوصل او پنځوشتم آیات د سورته النحل ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة رابل خلق ادعو رابل امر دے دعوت ورکوا الى سبيل ربك لارد رب خپلتا بالحكمة والموعظة الحسنة فحكمت سرا
نو هغه معنا چې امام رازي رحمت الله علیه کړو هغه خود نه نه هغه مې روا حکمت ست علم عمل بیان کما خبره چې کې پاغي باندې خپل علم را ولا کلک علم چې تاسو سره پاغي باندې دلیل هم موجودي او پاغي باندې عمل موکا چې علم دې پیراوست کلک علم دلیل د سشتا عمل دې په باندې وک نور ته بیانوا به نور ته بیانوا او دلته یو تفسیر داده بالحکمت باسرار القرآن وعجائبه عجائب د قرآن پاک دغه معنی امام رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې کړی وي د حکمت دا یو وجه ده د هغه وجوه د عظمت د قرآن کریم نه چې قرآن کریم ډېر لوی کتاب دی ډېر لوی کتاب دی او ځکه خو په حدیث کې راځي دلته ته خیر کثیر ویل کنه حدیث کې راځي د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ روایت ته پرونده حدیث ویل شو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین پتا سو کې هغه ټول چې قرآن یادې او خې نو بهترین ذکر چې خیر کثیر ته حاصل شو کنه چې قرآن زده کو بل ته خې نو خیر کثیر حاصل ک او بل ته تعلیم ورکي نو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا یو وجوا د وجوه د عظمت د قرآن کریم نه دویم وجه قرآن کریم ډېر لوی کتاب دی څنګه لوی دی دا سبب دی د صراط مستقیم د حاصلولو په سورۃ فاتحه کې هر مؤمن مسلمان دا سوال کې اهدنا الصراط المستقیم یا الله صراط مستقیم راته وکړي په صراط مستقیم باندې پوهه کې او دا قرآن کریم دا سبب د حصول د صراط مستقیم دی نو چې کله دا سبب د حصول د صراط مستقیم د پاره نو دا ډېر لوی کتاب دی ډېر عظیم کتاب دی او د دې لپاره د سورۃ انعام یو سل 53 آیات تاسو وګورئ دوه ذکر کړي په یو سل 53 کې ذکر کړي او په یو سل او په شپږ کې ذکر کړي یو سل شپږ مخ کې راوړوي او بل ورسته تر راوړوي سورۃ انعام یو سل شپږ دا قرآن کریم سبب د حصول د صراط مستقیم د پاره دی ځکه ډېر لوی کتاب دی وهذا صراط ربك مستقیما دا قرآن کریم هذا کی اشاره قرآن کریم تا دا کتاب در رب صراط ربک دا لار در رب ستاره مستقیما پدیال کې چنیغه برابر الله پاک تر رسیدلی دا ندی آیات کې د صراط مستقیم سبب د حصول د صراط مستقیم دا لار د صراط مستقیم د لپاره سبب دا کتاب ونی صاحب دې باندې منګولې ګروا تسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فدې باندې منګولې ولګوا نو صراط مستقیم برته حاصل شي هغه بل آیات په کې وګورئ یو سل 53 په همدغه صورت کې یو سل 53 وان هذا صراطي مستقيما التمخکم په اضافه سره صراط ربک دلته په اضافه سره ذکر دی وان هذا صراطي الله په خپل ځان ته نسبت کړی دی دا قران کریم زما لاره یعنی ماته دلاره رسیدول لاره چې څوک ماته ځان رسېږي نو قران کریم دی ونی شي په دې باندې عمل وکي نو ماته برو رسیږي او حدیث کې راځي القرآن حبل الله المتين قران کریم دا د الله پاک رسیدا او بیا وای د دې دوه طرفونه دي یو طرف د دې الله پاک سره دی او بل طرف لند زمکه تراکوس کړی دی نو کچا د دې قران کریم پر ځان ونه خلو الله پاک ته بشي رسیږي نو لوی کتاب دی لوی ولې دی د دې وجه نه لوی دی چې دا سبب د حصول د صراط مستقیم لپاره او د دې لپاره دغه دوه آیاتونه یو هغه چې مخکې په ذکر شو یو سل شپږ او بل دا یو سل 53 دا دوه وجه شته درېمه وجه چې دا ډېر لوی کتاب دی
لوی والد زکا قران کریم